ډېر خلک راځي مولوي صاحب تعویض تعویض تعویض. یاره عجبه خبره ده، ما یاره د دې خلکو پر دې تعویض باندې څومره یقین او عقیده ده. یاره که په تعویض کېدلی نو دا کم سړی چې تعویض کوي دی به شل شل تعویضان په غاړه ګرځولی، په جیب کې ګرځولی، قرار به بېغمه کور ته ناست وای چې زه تعویض مې کړی دی نو د اسمانه به پر ما باندې رزق چې دی هغه راوري. نو که دا خبره وای نو د دې مولوي صاحب د دې پیر صاحب ولې خانه خرابه ده چې ستا و 300 روپۍ ته ناست دی؟ اول د پر تعویضه باندې رد کړی دی چې تعویض نسته، دا د عاجمو کار دی. لومړی به زه بخاري شریف مې بغل ته پرته ده، بخاري شریف به زه راواخمه، تاسې ورته ګورئ. بخاري شریف 2 جلد صفحه 948. بخاري شریف په 2 جلد صفحه 948 کې دا حدیث شریف شته چې ابي سعید الخدري رضی الله تعالی عنه مبارک د الله د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ګران صحابي دی. یو خواته تللی و په سفر باندې، بیا یې هلته دم کړی و او بیا هغه خلقو شکرانه ورکړې وه، پسونه یې ورکړي وه. او دغه دې دلته د حدیث شریف تورې داسې راځي فامر له ب30 شاة، بیا یې هغو ته 6 دانې پسونه ورکړله او دوی هغه پسونه راوړل مدینې منورې ته. د الله پیغمبر ته چې خبر دی ورکړي قلنا له، د الله پیغمبر ته موږ یا رسول الله دغسې کار مو وکړي، دا شکرانه مو واخیستل، دم مو وکړي، دا څنګه کیسه سول؟ او كنت تحسن رقیة، د الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ته وایي ایا دا مو ښه دم وکړي که یا؟ د الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم ورته وایي دا مو ښه دم کړی دی، ښه دم هغه شکرانه هغه هم ښه ده. او ثبوت یې دا دی په دې حدیث مبارکه کې راغلي د الله پیغمبر رد نه دی باندې کړي، دا د بخاري شریف حدیث شو. بیا دا خبره کړې وه چې تعویض په غاړه کول دا د عجمو کار دی. روح المانی تفسیر مې بغل ته پروت دی، روح المانی تفسیر جلد 15 هغه کې دا لیکي د تعویض په غاړه کول ثبوت لري. یو خو تعویض کښل دی، دې څه خو بیخي سړی منکره نه دی. یو خو دم کول دی، د دې څه خو بیخي سړی انکار نشي کولی. د هغه حوالې هم درته پېښوم. اوس دغه حواله درته پېښوم چې د تعویض په غاړه کول دا د عجمو خلکو کار دی که د عربو خلکو کار دی. روح المانی تفسیر مصنف د 1200 سنه کې دی تېر شوی دی. څو کاله مخته تېر شوی دی، دا تاریخ ته پلا وګوره. یعنې د ده د نیکهګانو لا مشر دی، د ده نیکهګانو هغه ور نیکهګان چې و تر هغو لا مشر دی، هغو تعویض تعقیده درلودل. هغه پیشنا علما هغه څه لیکي تی غوږ ونیسه خبرو ته. ورخص الباقر في العوزة تعلق على الصبيان مطلقا، تعویض په غاړه کول د کوچنیانو مطلقا. وكان ابن سيرين لا يرى بأسا بشيء من القرآن يعلقه الإنسان كبيرا أو صغيرا مطلقا، وهو الذي عليه الناس قديما وحديثا في سائر الأمصار. چپله نوره جناغه څه تورې وایي؟ وایي وهو الذي پر دغه تعویضه باندې په غاړه کول علیه پر دا باندې الناسو خلق دي قدیما وحدیثا، نوي و زاړه خلک پر دغه باندې په سائر الامصار په ټولو ښارو کې که پخوا خلک تېر سوي وه دی وایي چې د ده زمانې تر مخه یعنې تر 1200 کاله صدۍ در مخه چې کوم خلک تېر سوي دي هغه هم په تعویضو کې هغه د تعویضونه یې په غاړه کول چې مخته را روان دي دی وایي هغه هم په دغه کې دي قدیما وحدیثا په سائر الامصار، په هر ځای کې دي. نو تعویض په غاړه کول دا د روح المانی خبره ده چې د 15 صفحه 116 اچا د دې هر څوک یې کتلی شي. دا یې 2 حوالې، دا یې بله حواله، دا یې بله تفسیر قرطبي دی، ټولو ته معلوم دی، هر چا ته معلوم دی. تفسیر قرطبي ډېر شناخته تفسیر دی. هغه لیکي ثاني شفاء من الامراض ظاهره بالرقا وتعوذ ونحوه، د قرآن عظیم شان چې دی دا شفا ده د امراضو ظاهره و بالرقا وتعوذ په دم او تعویض باندې ونحوه په مثال د هغه. دا تفسیر قرطبي دی، ویې ګوري هر څوک یې کتلی شي. جلد 10 دی، صفحه یې 215 ده. دا یې 3 حوالې معلوم کړي ځان ته چې دا مصنف صاحب څه وخت تېر شوی دی. دا تقریبا په 1100 صدۍ کې دا تېر شوی دی. دا تفسیر کبیر دی د امام رازي صاحب ده، 9 جلد صفحه 308. واعلم ان القرآن شفاء من الامراض الروحانيه وشفاء ايضا من الامراض الجسمانيه، كما كونه شفاء من الامراض الروحانيه په ظاهر. قرآن عظیم شان چې د ظاهري امراض لپاره شفا راغلي دي دا خبره خو ښکاره ده. وایي تفسیر کبیر د امام رازي صاحب. امام رازي صاحب فلسفه عالم دي، څه وخت تېر شوی دی امام رازي صاحب؟ دا خو زموږ در زمانې در مشرانو زموږ در هغه مخکې پیشنا علما مخته تېر شوی دي. تاسې د ده تاریخ وګورئ دا څه وخت تېر شوی دی. دا یې بله حواله
دا یې څلور. پنځم روح البیان تفسیر دی، جلد یې پنځم دی، صفحه یې 201 جیش یو جیش په دواړو کې دا بیان اخلي. واعلم ان القرآن شفاء للمريض الجسماني ايضا روي انه مرض للاستاذ ابي القاسم. دا یو واقعه را نقل کړې ده چې هغه استاد زوی مریض و، بیا یې خوب لیدلی، بیا الله په خوب کې ورته ویلي وه چې دغه آیتونه د شفا جمع کړه، بیا یې نوشته کړه زوی ته یې په اوبو کې ورکړه، هغه به خدای جوړ کړي. بیا هغه جوړ شوی دی، دغه د هغه درته ثبوت لري، هغه آیتونه د شفا هم په دغه روح البیان تفسیر کې شته. دا روح البیان تفسیر جلد یې پنځم دی، صفحه 201 جیسته. دا یې بله حواله، دا د مرقات میم بغل ته پروت دی. مرقات چې د مشکات شریف دا حدیث را نقل کړي. وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده، فلما اشتكى وجعها الذي توفى به كنت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث وامسحوا بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. متفق عليه. دا د بخاري او مسلم شریف حدیث دی. حدیث ترجمه درته کوم چې د الله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم چې به کله مریض شو نو باندې به دا معوذات پر ځان باندې ویل، د لاسونه به یې مسح کړه، بیا به پر مخ راچرول. دا چې به کله راچرول، بیا چې د الله پیغمبر چې په کوم مرض کې وفات کېږي چې مریضي یې سخته شول، دا دم د بیشه مبارک وي بیا ما باندې کوي. دا د دم ثبوت دی په حدیث مبارکه کې، دا دی راغلی دی. دا د عجمو خبرې چې که د عربو بیا شوز د عجمو سوه، د الله پیغمبر د عجمو سو، روح المعانی تفسیر والا د عجمو سه دی، امام قرطبي د عجمو سه دی.